دې رمضان المبارک کې څونه پیښې مخې ته راغلې چې خبرېږي په پلان کې ځای کې په پېښور کې صرف په انډو باندې یو ښکلی نوجوان وي دا په انډو باندې جګړه وشوه او د انډو څه مسله وه په هغې باندې د ماشوم طرفداري به هغه هلک کړي مخالفین چې دي هغې ټوپکې تمانچې راواغستې ډزې شروع کړې او هغه هلک یې پکې وویشته او غالبا د روژه ماتي نه بعد اوتې و چې تراوله اوتې و ورسله اوتې و د هغه نه دونه وړه ماشومه د 2 کالو د هر څه داسې پاتې شوه د هغه باقاعده د اختر کپړې هغه مور او پلار یې خلکو ته ښایي چې دا یې د اختر کپړې ځان له جوړې کړي دي دا یې د اختر پیزار ځان له اغوستی دی دا ترېنه پاتې شو دا ماشومه کتره ترېنه پاتې شوه ځوانه جانه ښځه ترېنه پاتې شوه زموږ دا پښتانه په کوم طرف روان دي بل ځای کې صرف وایي په واټسپ باندې واټسپ په ګروپ کې وي د هغې نه یې لرې که د واټسپ د ګروپ نه نو په هغې باندې لاړه جګړه شروع شوه ډزې شروع کړې په یو بل باندې په یو نوجوان چې دی یو په هغې کې لاړه څه پکې بلا خلک زخمیان شو نو اوس دا څه خبره ده یا ته په واټسپ ګروپ کې نو واټسپ ګروپ کې که ته یې نو د کمې داسې منیجر شوې یا ته داسې میجر شوې یا ته دا غټ عهده تا ته میلو شوه چې ته په دې ګروپ کې یا مه یا نو څه پې دا خو ځان له یو فتنه ده په دې څیزونو کې او اکثر ما لیدلي دي په دې څیزونو باندې چې تاسو د واټسپ ګروپ نه ولې لرې کړم او تا ماته په واټسپ داسې وویو دا خو یو شیطاني څیز روح کې دی غیرو په دې باندې به زمونږ دا خلک دغه شان جنګېږي او دغه شان به په یو بل سره اړامي نو په هغې باندې پکې هم یو کس لاړو ښه بل چې خبرېږي په 400 کې نو صرف د دوکان مخې ته او د کور مخې ته کټ یې اچولی دی نو تا دا کټ دلته ولې اچولی دی دا کټ چې دی دا به دلته ناچې او دا دې ولې اچولې په دقې باندې لګېدلي دي نو 15 او 6 کسه په هغې کې چې دي نو لګېدلي هم دي او هغه کې 4-5 چې دي نو هغه خو پکې مړه شوي دي نو دا په څه باندې یا روژه بدناموي وي دا روژه ده بس وي روژه کې زما دماغ هم کار ونه کوو په روژه کې دماغ کار ولې پکې کار نه کوي څومره چې د سړي خېټه خالي ده د دومره دماغ کار کوي روژه ولې بدنامو مونږ پښتانو روژه بدنامه کړې ده دا روژه داسې او دا روژه داسې او ځان له مسې کار کتلی دی نور الله یو داسې حکم هغه مونږ بدنام کړی دی چې ګورې به دلته ښه په تورو معیار کې بله ورځ ټوپکې تمانچې راواغستې شوې پلار زوی او پکې نور خلک هم شهیدان شو